نو زه به داسې نیمګړې غونته دعا کوم او خدای ته یې راله پوره کا د الله دا نیمګړې دعاګانې خوښي ته نیمګړې کوه او الله به یې پوره کوي ځکه یو صحابي دعا غوښتله وی خدایا ماله په جنت کې ښي طرف ته او داسې داسې بنګله راکړي چې ښي طرف ته یو داسې داسې لارې منه کوي نه داسې دعا به نه غواړي ښه ما نبی علیہ السلام نه اورېدلي چې دعا کې به دومره مبالغې نه کوئ په جنت کې راکړي او په دغې ځای کې راکړي او داسې داسې کور راکړي او نه 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 دا خو ته الله ته د دعا چل ښیي نعوذ بالله داسې به نه کوې داسې به نه کوې الله ته به داسې ځان داسې الله ته داسې دا ساده غونته خوند کوي خدایه ته راله راکړي نه خدایه ته راکړي زه په ډېرو نه پوهېږم خدایه په ډېرو نه پوهېږم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپې روانم د تهجد ټیم و نو ما وی ډېر قیمتي ټیم دی نو دعا نه غواړم نو وی داسې لنډه غونته دعا مې وغوښته چې خدایه مرګ د شهادت راکړي او واجعل قبري في بلد حبيبك خدایا مرګ د شهادت او قبر د خپل محبوب په کلی کې راکړي چې مرګ مې د شهادتي او قبر مې ستا د محبوب په کلی کې بس دغه دعا مې وغوښته رب العالمین وی عمر تا دعا نیمګړې وغوښتله زه به یې پوره قبوله کړم دا نیمګړې دعاګانې خوند وی تا مانه مرګ د شهادت وغوښتو مسجد نبوي دی پکې نه وغوښتې چې مرګ د شهادت راکړي او په مسجد نبوي کې راکړي او دا دین نه ویلي چې په مصلی د امام الانبیاء راکړي عمره مرګ د شهادت مم درکو په مسجد نبوي کې مم درکو د امام الانبیاء په مصلی مې درک او په حالت د مانځه کې مې دله درک نګور هغه نیمګړې دعا غوښتې وه خو الله وله څه کړله پوره کړه هوی وجعل قبري في بلد حبيبك خدایا قبر مس د خپل محبوب په کلی کې وګرځه نو تا خو ما نه صرف کلی غوښتی و مدینه منوره دې غوښتې وه نو دا جنت البقیع خو مدینه منوره نه ده نه تا کلی وغوښتو ما کلی هم درکو او کور مې هم درکو او څنګ د امام الانبیاء مې درکو مې کلی درکو مې هغه په کور کې دفن کړي مې ورله په څنګ کې دفن کړي نو ته نیمګړې دعا غواړه الله به یې پوره قبلې بی بی اسی نیمګړې دعا غوښتې وه وی خدایه په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي چې فرعون سزا ورکوله که نه او فرعون یې بېعزتي کوله د بی بی اسی ځکه هغې ورته وی تا ته رب وامننه چې سړي ته په کور کې ښځه رانیغه شي نو خو خبره ختمه شوه که نه فرعون بار چغې والې وی انا ربکم الاعلی چې کور ته ورغې وې زه تا ته رب وامنه نو ما خو په رب د موسی علیه السلام تا ته رب وامنه نو چې د سړي ښځه نه مني نو په بار به یې خلک څه ومني وی فرعون رب اعلی نو چې ښځې یې ربوالی ونه مننه وی تا ته رب نه وامه نو د سزا شروع کړله وی کپړې به لرکم او بېعزتي به وکم وی وکه نو بس چې د دې سزا شروع کېده نو دی وی یا الله په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي یا الله په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي کور لاړ د عزت سودا مې کېږي خدایه د جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي یا الله یو کور راکړي بس نو بی بی اسی دعا وغوښتله خو نیمګړې وغوښتله وی یا الله کور راکړي او داسې نه وایي چې یا الله کور هم راکړي او کور واله هم راکړي دې خنزیر سره خو خبره ختمه شوله زه مسلمان یم او دا خو کافر دی زما د خو خبره ختمه شوه نو الله کور هم راکړي په جنت کې او کور واله رالم راکړي په جنت خو دعای نیمګړې وغوښتله رب العالمین جبریل امین ته وایي بی بی اسیه دعا نیمګړې وغوښتله او ما وله پوره قبوله کړه بی بی اسیه وایي کور راکړي ما وله جنت کې کور هم ورکړه جنت الفردوس چې امام الانبیاء لمې تیار کړی هغه کور شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې ول نکاح وتړله په جنت کې به د پیغمبر ښځې د امام الانبیاء ښځه د امام الانبیاء په نکاح مې ورسره وتړله نو بی بی اسیه ته کور غواړې کور درکو کور والا درکه